د یو ورور سوال کړی دی چې زمونږ یو خپله ده او هغه مشره زنانه ده او هغه پخواني خبرې کوي کومې چې زده کړي دي نو یو پکې هغه دا کوي چې کله زامن چېرته ګاډی والي یا څه شی والي نوې نو دا چل کوي چې د دې ګاډي د دې ټیرونو سره خوا کې اګۍ ورته ماتوي او د دې دپاره چې دا ګاډی د حسد نه او د بد نظر نه او د مصیبت نه په امان کې او مونږ پوه کړه نو هغه دا وایي چې دا صدقه ده تاسو ما د صدقې نه منع کوئ الجواب کوم کار چې دا زنانه کوي دا مشره چې دا اګۍ ماتوي د ګاډي د ټیر سره او بعض خلک داسې کوي چې کله څه شی نه یې والي نو مالګه پکې ونولي کور نه یې والي په دې ګوټونو کې مالګه ونولي بعض خلک چې دی نو په دغه ځي کې یو څاروی حلال کړي د دې دپاره چې د پیریانو نه په امن کې او د نظر نه بعضې بلکې والعیاذ بالله د دې پیریانو دپاره حلالوي نو دا خو شرک اکبر کې راځي بعض چې دی نو چیني ونولي په کور کې او داسې نور کارونه دا ټول حرام دي او دا په شرک اصغر کې راځي موږ دا خبره توحید په درس کې تفصیلا کړو چې یو سبب نه شرعي دی او نه هغه داسې سبب دی چې معقول له خلکو تجربه ده نو داسې شي نه چې سبب جوړ کړي دا په شرک اصغر کې راځي اوس داسې شرعي سبب خو نه دی کوم ځای کې راځي قرآن او حدیث کې چې هګۍ د ګاډي ټیر ته ماتې کړي دا به په امان کې او یا دا د چا تجربه ده چې او دا تجربه ده موږ لیدلې دي او داسې کېږي نو دا کار په شرک اصغر کې راځي الا دا کوي چې په خپله دا ساتي نو به شرک اکبر ته مو اوښتی شي والعیاذ بالله او دا د جاهلیت خبرې دي خو دومره ده چې په طریقه باندې د سپینګیري پوه کول پکار دي دوی هغه پخواني عادتونه راټینګ کړي د بعض راشي صفتو کې پخوا دینداري ډېره وه دې خبره کې زه چا سره اتفاق نه کوم چې پخوا دینداري ډېره وه پخوا جهالت د اسمان سره خبرې کولې دومره ډېر وو ها دا کله وی چې ملګرتیا د خلکو ډېره وه وفادار خلک وو یو بل باندې مینو دغه جدا مسله ده خو د دین مسلې چې راشي دین نه و هغه پخوا د هندوانو نه چې کوم رسمونه رواجونه پاتې شوي دي هغه د دې اوسه پورې شتي اوسه پورې ده نو بیا چې لږ شاته پسې لاړ شي نو چې ګوره څومره به حق بالکل حق خبرې چې کوم وسته د هندوانو معاشره وګوره د هغوی چې کومې خبرې ډېرې به تاته میلاو شي زموږ مشرانو کولې لکه په دې مثال درکړم مړی د قبر نه واپس راځي روح یې راځي په پلاني میاشت کې په پلاني ورځ باندې کور ورته پاک کوي یا د مړي د روح په قبر له پاسه ناستي دا اصل کې عقیده د هندوانو ده هندوان وایي چې د انسان دې ته تناسخ الارواح وایي بدن ختم شو روح وته دا روح به د بل شي په شکل کې راځي و پیری دي سکی نو کې دي چې د انسان که ښه سړی جو د انسان په شکل کې و بیا راشي او که بد سړی نو کې دي شي د زناور په شکل کې راشي دا عقیده د هندوانو ده او زموږ په معاشره کې که لږ شاته لاړې بیا خو عامه وه اوس هم د بعضو خلکو شتې ښه دغه شان د جنۍ چې واده کېږي هلک کور والا وایي د دې سره به دا شی رالېږي دې سره به دا رالېږي دې سره به دا رالېږي د ونه لېږل نو بیا به د پورې خاندي او لور یې هسې راغوزار کړه او پیسې رانه کړې او کور کې سامان وانهغوستو کنډیشن یې رانه وړو فریزر یې رانه وړو دا ټول د هندوانو رواجونه دي شریعت کې دا دي چې جنۍ واده شوه هلک وولا مهر ورکوي او خبره ختمه شوه الا دا که چې د جنۍ پلار د خپل طرف نه د لور دپاره څه کول غواړي په هغې کې څه ممنعات نشته خو زموږ په ځي کې خو داسې نه ده چې په خپله مرضه یې کوي هلته که دې ونه کړه نو بیا کار مخکې نه چلېږي داسې ډېر لږ دي چې په خپله مرضه یې کوي لږ دي مالدارۍ الله ورته طاقت ورکړی نو راشي داسې غریبانان دي خپل پټي خرڅ کړي کورونه یې خرڅ کړي د لوڼو د واده کولو لپاره حالانکې که موږ په شرعي طریقه باندې روان شو د لور واده د ټولو نه اسان دی
بالکل آسان دي سبا کی دي الک کور ولرالو کډیر سجاته خرچو شي چې دوی راشي د غختو د پاره دغه ټینګ کې بوله سب په اخره پاخه کې بس خبره به وکي مہر به کی خرچي به وی کوي دوی به خرچي نه کوي خدای د هندوانو رواج دی چې خرچه ټوله لور تیم بوزه او خرچي په موکه د ظلم نه او ته جنیم خپل کور ته راوله او خپل بخپه نه چولې ده او پریزری جیب کې را نه وړو کټه را نه وړو الماری بګی نه و بړستن مزدار نه و د دیملا بریتو باندې لاسو منګم الحمدلله پلار دزي کړي د جی پیدا شو زوی پیدا شه چې سره د خزي بړستن ته راشيو تلای ته وکړت نه شيو دا به مال کټ راوړي دا به مال پریزر راوړي دا به مال چول راوړي دا به مال پلانې شروع پلانې راوړي به دا غریب په دې ځو قصه ختمه نشو کنه نو به چې اختر راشي نو بیا به دا غریب د پلار کور ته لاړ شي دا ځینې چې راځي ټول له به جوړي والی بیا به دا غي سره چینی راوړي بیا به دا غي سره اوریجی راوړي بیا به یو شی بل شي بیا په دې قصه ختمه نشو بیا دا به شب قدر دی دا پلانې دی دا پلانې دی بیا دا لاړ شي غریب دا ځینې پلار غریب د سوچ کی چې دا جوړي بوزه څنګه له څنګه به ټول د سامانونو اوس بیا له نو هغه خلک مجبور شي د عقیدې ته چې لوري پیدا شي هغه په غم کې پریوسي ولې لور نه ده خوښ دې خبرو ته به سوچ کوي اول تا غزوان شیر چې دین و امام واده کړی د جنې میرا وسته وکړ خداو چې اختر کې او په دې موقع کې الګ کور ولالته ټول سامان کوړه د عقل موي او شریعت موي او عقل موي اوس ما مثال کې واده کړی دی یو کور نه نو احسان خو په ما دی په ما کړی چې جنې را کړی دا پوره انسان را کړی نو چې دې پروګرام کیږي یا دې سمو قرای شي یا اختر راشي زبغوله جوړي وکمه چې موږ سړي ډېر خکړي نه جنې مار اوسه جوړه به مال راوړي او بیا قصه به دغه ختم شوه به د امور چې راشي الګ د امور جوړي دي شو دا ویلې دا د په موږ پوری خندا وکړه خندا په تا پوری نه کړې ته د خندا لایق چې ته د غریب ته ناشته ته د خندا لایق چې تا پوری خندا وکړي چې ته د غریب ته ناشته هغه ته جوړې راوړي هغه ته سامانونه راوړي په کار خدای تولو کې درن خو خدای خبره فائدہ منو د میکړه خدای د هندوانو رواج اقر هندوانو په دې شو انډیا کې څه کې چې له کور شي جنې واړي انډیا کې دي ها ته زمونږ لور واړي هغه ته خپل لور به تعالی درک لور به یوازې نه راکې ګاډه سره ولیک والله العظیم دا ګوره اسی خبره زنه کو یعنی تاسو کې د انډیانو ګاډه برا کې زمان زویله اګاډه سود شلو کو 15 شلو کو 10 شلو کو روپو ګاډه ولیکل شو خبیا دا به خسړې د جسم ګاډه غواړي او شکر وباسي چې دینه دی ویل چې کور برا کې ما په اخبار کې بخپل کې تریو په انډیا کې یو هندو ځان ته وره چولو او ځانې شي زره ژوندې انسان او بیا چې کله معلومات شو نو یا خزي دا وی چې د سلور لونوي او د سر سنو چې دی واده کړي او د مشر لور چې کوم ور کول نه غوي ته مطالبه د ګاډي کوله او دوته یې زبدل سکوټر والا او وینه ک ګاډي را کوي نبی بدن جنې بوزو ده څه کوم چې د عقل بالکل ته ده ک ګاډي را کې لور به دی بوزم و چې د جنې پلار دي سویل ک ګاډي را کوي جنې در کومه بیا هم زموږ چې د خپل طرف هم سور کوي کنه خوش دا وسو ګوره ک ګاډي را کې لور دنه بوزم او دا غریب مینتونو ته ګوره وي د ګاډي خرچ نشتی سکوټر بدلوالم وینا اذان وزله کله چې مونږ قران او حدیث تر ووري دو صحیح دین مو پیژندو والله چې زموږ د غم خادینه ډېر اسانه شي ډېر اسانه بشي هیڅ خرچه مو پینې راځي هر سبا زموږ خادي خو پرې خادي غمونو لراشي
په غمونو کې چې کوم خرچي کیږي هغه په خادي کې نه کیږي. اوس هر سړی دا سوال کوي الله د پلانې بوډا مړ نه کی چرته او دا پلانې مړ نه کی ورته چې په دې چې کوم خرچي کی الته خادي ته خلا بهم سړی تیاری پیسې جمع کوي کنه خدا غم بده باندې اچانک راځي نه کې جیب دي درونی کې سپکی خو بیا به کې ځکه چې دا خو رواج دی بیره پورې خلک خاندي لکه الله په دې خبره ناراضه کیږي. پیغمبر ویلي چې دا نشتی الله سره او پیغمبر سره کار نشتی کار دې سره دی چې کلی والا بسوي پلاری مړ شو د بسې وګوروي د بسې می حلاله راکړه نو دا می حلاله ول په پلار پسې دم څه د پاره چې کلی والا سوي صفاتو نرزو کنه په دوی مورځ بسې می حلاله راکړه وزوین دې سره سوچ نشي چې می خمیدې د پر حلاله کړه چې پلار باندې په قبر کې ها راحت راشي نه ته سوچ دي خو چې کلیوال شي کلیوال خوشاله شي. عوام پرې د مولیان دي ته نشي چې اوس به کاروش یمه ورځ کې کس خبره کوله ما دا مولوی سره ته پوښتنه کوي چې لکه مو خو دې شي ووري دا خبره چې د مړي په دې کور کې پخله مخله نه پکارو د شي دغه ماتم کول شو چې خلک را جمع کیږي او توله پخلی کې او شریعت دې نه منع کړي. نو کچرته موږ دا پروګرام یا دا کم خیرات چې کو د دې مثال کې لسمی ته واړو یا دولسمی ته واړو ورځ ولا خاص نه کو خو دې دریو نه ورستو هو هغه ته وی چې مړې د کوتره کې نه به کې ورسته د مولیانو حال ده پاتې عوام اوس دا الله نه یری چې دوی ته دا خبره دي چې نو الته غریب ته اوس دا سوچم چې دا مې خبره ده نو چې قبر کې پاګه باندې عذاب او زبیا لسو رزبات می خلالو دي دې څه پیدا شو پټکه بیا لالیک او یو نو دوه لالیک نو څه وبخړی دی اوس سمې لاندې دي څه د عوامو مشکل او څه د مولیانو مشکل دی چې هغوی دې سره غمي چې دا پروګرام بکی کنه بکی نه الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. د دې مشر زنانه چې دا کومه عقیده ده دا مقه پوخاني عقیده چې پاتې شوې او د مشرانو کم سچې زده کړي دا پوخانو خلکو نه چې هغه نه قرآن او حدیث کې دي او نه عقل مني دم باقه خبرو کې اوس د ګاډي ټیر ته اگې ماته کا ګاډي اکسیډنټ بنه کی دا څه خبره شو خو دا صدقه شو به موت نشهتو کې هغه سوي چې دا صدقه ته مله صدقین منه کې دا کوم صدقه د چې تا اگې ماته کو پروړې واړو صدقه خو لدی شو چې دا اگې بخکړې وي ها یو غریب له ورکړې چې وي خو به هم لا صحیح وا وجه صدقه د شي چې خلک غریب اوس اگې راوړل د ګاډي ټیر ته ماتې کا او دا څه شو صدقه شو ته کور کې دیګ پوخ کده وریجو د غوخو او به د کچري ډرام ته گزار کا یا ډیران ته گزار کا او ورته ما سو کړو صدقه مې وکړه صدقه دي ته زه ناروا کار دي او د دې مشرانو په وکول په کار دي والله اعلم.